لږ پاتې وه له لوږې مړ شم بله چاره نه وه څه مې کړي وای. قاضي ورته وویل چې ته پخپله اعتراف کوې چې غلا دې کړې نو په دې اساس زه تا $10 جریمه کوم، خو دا چې تا سره $10 نشته نو زه یې له خپله اړخه ستا جریمه ورکوم. په محکمه کې د خاموشۍ فضا خپره شوه. قاضي ټولو حاضرینو ته وویل چې زما په ګډون تاسو ټول په $10 جریمه محکوموم. موږ ټول مجرمین یو، ولې زموږ په ښار کې دې څوک د لوږې له لاسه غلا کولو ته مجبوره شي. ټولو حاضرینو $10 راټول کړل، ټول $480 راټول شول او قاضي دا پیسې هغه بېوزله بابا ته ورکړې. مرحوم شیخ شعراوي وایي که د مسلمانانو په ښار کې مو کوم فقیر تر سترګو شو نو پوه شئ چې د هغه ښار شتمنو خلکو د ښار د خلکو مال غلا کړی. راځئ اجازه ورنکړو چې انسانیت په موږ کې ووژل شي. د انسانیت مرګ د ټولو خوبیانو مرګ دی.